ډېر ناراسته خلک یې هغې په دې رمضان کې پښمني ته نه راپاڅېږي او وایي زه مړه په نهره به یې ونیسم. حال دا دی چې په دې پښمني سره الله پاک موږ ته 9 غټې غټې فایدې زموږ نصیب کېږي. هغه 9 فایدو نه چې موږ او تاسو خبر شو انشاءالله بیا به زموږ نه هغه پښمنۍ نه پاتې کېږي. خامخا به کوشش کوو چې راپاڅېږو. د ټولو نه اولنۍ فایده دا ده چې په دې پښمني سره الله پاک د انسان په کور کې برکتونه رالیږي او دا د یو صحیح حدیث نه ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو پښمنۍ کوئ ځکه په دې پښمني سره په دې کې برکتونه دي. نو که غواړئ چې زموږ د کور کې د الله برکتونه راولیږي، زموږ د رزق کې د الله برکت ورته نو پښمنۍ کوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. دویمه فایده په پښمني کې دا ده چې په دې پښمني سره زموږ او د اهل کتابو د روژو په منځ کې فرق راځي. زموږ او د یهودو او د نصاراو د روژو په منځ کې فرق راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلة السحر. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او د اهل کتابو د روژو په منځ کې فرق چې دی صرف دا پښمنۍ دی. پښمنۍ کول دا زموږ او د هغې په روژو کې فرق دی. هغې چې روژه نیسي هغې دا پښمنۍ نه کوي او موږ چې دی دا موږ پښمنۍ کوو. درېیمه فایده د پښمني دا ده چې څوک پښمني کوي دیو باندې الله پاک رحمتونه رالیږي او ملایکې د دوی لپاره دعاګانې غواړي د مغفرت. دا هم د حدیث نه ثابت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک رحمتونه رالیږي په پښمني کوونکو باندې او ملایکې دعاګانې غواړي د پښمني کوونکو دپاره. نو دا درېیمه غټه فایده دا شوله. څلورمه فایده په پښمني کې دا ده چې کله موږ پښمنۍ وکړو نو الله پاک به موږ له طاقت او قوت راکړي په عبادت کولو باندې. او که موږ پښمنۍ زموږ نه پاتې شي نو بیا به د ورځې موږ ډېر ضعیف یو، نو بیا به مونځ هم په صحیح طریقه باندې نه شو کولی، د قرآن تلاوت به هم نه کېږي او دا د عبادت میاشت ده. نو عبادت خو طاقت غواړي. نو چې تا پښمنۍ هم نه دی کړی نو ستا کې به طاقت د کوم ځای نه راشي؟ نو دې سره طاقت او قوت میلاویږي د څه دپاره؟ د عبادت دپاره. او دارنګې پنځمه فایده په دې کې دا ده په پښمني کې چې په دې پښمني سره الله پاک هغه اخلاق سیئه ناکاره اخلاق د انسان نه دفع کوي. ځکه چې کله انسان ډېر وږی نو هغه نه بد اخلاقي کېږي. نو چې تا پښمنۍ نه دی کړې او روژه هم دې نیولې ده نو کور کې کېدی شي ته بیا د خپلې کور والا سره هم بد اخلاقي کوې، د خپلو بچو سره هم بد اخلاقي کوې. ځکه لوږه یو داسې شی دی چې په انسان کې بیا ډېره لوږه چي دا په انسان کې بد اخلاقي پیدا کوي. بیا به ته په کور کې ګاډې وړې وې او چې پښمنۍ دې کړې دی نو ته به څه نه څه برابر یې هغه بد اخلاقي به په تا کې نه وي. دارنګې شپږمه فایده په روژه کې دا ده، په پښمني کې دا ده، پښمني کولو کې چې په دې پښمني سره د انسان بیا نورو روژو ته شوق پیدا کېږي. که تا نن مثلا په نهره باندې روژه ونیول او پښمنۍ دې ونه کړو نو ته به د دې روژې نه یو قسمه ستومانه شي چې دا څومره ګران کار دی، بلې روژې ته به بیا شوق نه کېږي. او که تا پښمنۍ کړی دی نو په دې پښمني سره به څه نه څه طاقت تا ته حاصل شوی نو ستا به بیا بلې روژې ته هم شوق کېږي. دارنګې اوومه فایده په دې کې دا ده په دې پښمني کولو کې چې په دې کې اطاعت رسول راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پکې رالی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ویلي چې تاسو پښمنۍ کوئ. نو که موږ پښمنۍ وکړو نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنله، او که موږ پښمنۍ ونه کړو نو موږ د هغه خلاف وکړو. او دارنګې اتمه فایده په پښمني کې دا ده، پښمني کولو کې چې دا د پښمني ټیم چې دی دا ډېر د عبادت او دارنګې د دعاګانو د قبلېدلو ټیم دی. نو که موږ او تاسو پښمني ته راپاڅېږو او دغه ټیم کې دعاګانې وغواړو نو هغه دعاګانې به هم زموږ قبول شي. هغه عبادت چې پکې وکړو هغه عبادت اجر به ډېر سوا موږ او تاسو ته میلاو شي. او که پښمني ته راپانسېدو نو ښکاره خبره ده بیا دعا هم زموږ نه نصیب کېږي. دعا به بیا څه وغواړو چې اوده پراته یو او عبادت به څه وکړو. دارنګې نهمه فایده په دې کې دا ده په پښمني کې چې کله انسان پښمني ته راپاڅېږي نو ده ته به انشاءالله د سحر د جمع توفیق هم الله ورکړي، د سحر د مانځه توفیق هم ورته میلاو شي. او که دا پښمني ته نه دی راپاڅېدلی کېدی شي د سحر مونځ هم ترې قضا شي او بیا په رمضان کې مونځ قضا کول دا خو ډېر لوی جرم دی، عامو حالتو کې لویه ګناه ده. نو دا 9 فایدې موږ او تاسو ته د پښمني د وجې نه موږ او تاسو ته میلاویږي. بیا اکثر خلک داسې چې هغه دا پښمنۍ ډېر وختي کوي، په نیمه شپه باندې پښمنۍ کوي. نو په نیمه شپه باندې پښمنۍ کول دا د سنت نه خلاف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تزال امتی بخیر ما اخر السحور وعجل الفطر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به د هغه پورې په خیر باندې تر څو پورې چې دی پښمنۍ ناوخته کوي، په اخر وخت کې کوي او جماعت دی چې دی دا دې کې تلوار کوي، دې کې جلدي کوي.
بعضې شیخانې ښه غروب شوی لمر ډوب شوی او دا وایي لږ صبر وکړئ روژه مه ماتوئ لږ صبر وکړه غروب رالی بس روژه ماته که او بعضې ډېر نیمه شپه پېشمنۍ کوي ډېر خلک د دې وجې نه وختي پېشمنۍ کوي یاره چېرته پکې په منځ کې سګرټ وڅښم دارنګې نسوار پکې والم نو د دې وجې نه وختي هغه خلاف د سنت وکړي وختي پېشمنۍ وکړي یو صحابي فرمایي وی رسول الله صلی پېشمنۍ زموږ پېشمنۍ دومره و چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ به پېشمنۍ وکړو نو بیا به نبي صلی مانځه ته ودرېده د مانځه او د پېشمنۍ په منځ کې به دومره فرق و لکه په اندازه د 50 آیاتونو باندې له 50 آیاته تلاوت به پکې کېدو دومره په آخر وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر وخت کې په آخر د عیسې د شپه کې پېشمنۍ کوو چې بیا به نبي صلی مانځه ته پاڅېده او دومره معمولي ټیم به په منځ کې وي له 50 آیاته تلاوت به پکې کېده